وسو د فضایل اعمال نو ورکړل شوی دی. عزتمندو دغه حالاتو کې که د تصنیف په میدان کې وګورئ علماء دیوبند د ټولې دنیا د علماو نه مخکې دي. که د تبلیغ په میدان کې وګورئ په علماء دیوبند د ټولو خلکو نه وړاندې دي. او بیا که د مدارسو د تصوف میدان کې وګورئ په هغه زمانه کې سید الطائفه حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله دا بهترین صوفی او بزرگ اشرف علی تانوی رحمه الله یو داسې هستی چې الله رب العزت ورته د کشف و کرامت یو کمال ورکړی دی. بیا د هغې نه بعد د هغوی چې څومره شاګردان دي هغوی علما مدرسین مفسرین محققین هم دي، د هغې سره صوفیای کرام هم دي، مبلغین هم دي، مجاهدین هم دي. او د هغې دا څومره چې ما او تا په نظر باندې دا شعبې راځي دا د علماء دیوبند د هغه علماو هغه برکت دی. او د هغې سره د جهاد میدان دوی خو دا سوچ او فکر د جهاد د وجې نه کړی و. د افغانستان په ځمکه باندې تقریبا 40 کاله مسلسل مجاهدین جنګېدلي دي. 20 کاله خو صرف د امریکې سره لایو شوه. دغه چې جنګېږي دغه هم د علماء دیوبند بچي دي. او زما او ستا په پاکستان کې په سیاسي سطح باندې مذهبي سیاست کې چې کوم خلکو حصه اخیستې ده دا هم د علماء دیوبند بچي دي. د انګریز د یهودیانو د برطانیې او د امریکې قسمه قسم سازشونه او کوششونه هغوی دې ملک ته خلک رالېږلي دي، خو هغوی څه موده بعد د دې ملک نه الله رب العزت په ذلت باندې واپس کړي دي. اوس د اوسنۍ زمانه کې چې کومه فتنه د قادیانیت ده په هر ځای کې کوشش دا دی چې د ختم نبوت دا کم تحفظ علماو کړی دی، آیین یې جوړ کړی دی. په آیین کې د دې مطابق دفعات داخل کړي. نو د دې قادیانانو د هغوی د هم نواو خلکو سازش او کوشش دا دی چې دا آیین کمزوري کړي، دغه دفعات کمزوري کړي. خو الحمدلله د علماء دیوبند بچي هغوی ته مخې ته ولاړ دي. په دې کې ذره برابر ترمیم نشي کولی. مخکې زمانه کې د یو پارټۍ مشر د قادیانانو ته خپل کسان ولېږل، وایي موږ به ستا پوره سپورټ کوو، په پاکستان کې به قادیانیت ته لار ورکوو، خو صرف دومره وکړه چې په الیکشن کې ته زمونږ ملګرتیا وکړه. هغه ورته په جواب کې وایي دا مولیان او پټکو والا چې دا په پاکستان کې ته د قادیانیت حمایت نشي کولی، ته اول د دوی نه ځان خلاص کړم بیا به ته زمونږ ملګرتیا وکړې. الحمدلله هغه فتنه هم د علماو په کاوش او په سازش په محنت باندې الله رب العزت د خاورو سره میلاو کړې ده. عزتمندو